ما او تا چې پر کومه خطه باندې اوسېږو پر کوم ملک باندې اوسېږو افسوس د دې ملک پر حالاتو باندې دی دا د ټولو امت مسلمه قائدانه کردار ادا کوي وایي زه د ټولې مځکې پر مخ باندې اټمي ملک یم او د اټمي اصطلاح په دنیا کې دا وایي چې کوم ملک اټم جوړ کړي هغې د خپل ځان حفاظت مضبوطه کوي پر هغه ملک باندې څوک حمله نشي کولی د ټولو امت مسلمه د عوامو د دیندارو مسلمانانو د دې ملک څخه دا تمه وه چې هغې به خپل قوت هغې به خپل زور هغې به خپل اسلحه هغې به خپل استعداد دا د دې کفارو په مقابل کې استعمال کی او د دې کفارو په مقابل کې به اعلان جهاد او اعلان جنگ وکړي لیکن د هغې پر سر باندې هغه څیز بېده ضمیر والا حکمرانان ناست دي چې هغې خپل وس خپل طاقت خپل فوج خپل عسکر د خپلو مسلمانانو وروڼو خلاف د خپلو افغاني مهاجرو خلاف د دې خلاف استعمال کړي او د دې خلاف هغې ظلم روان کړي او د دې خلاف د ټولو امت مسلمه یې دلته په خپل کور کې ځان له غم جوړ کړي چې د کومو مسلمانانو د دسه هغه تمه او د هغه مسلمانان یې دلته په دې تکلیف کې مبتلا حالانکه هغې 40 کاله ستا په ملک کې تیر هغې ستا د ملک په آبادي کې ډېر لوی کردار دی هغې ستا په ملک کې سرمایه کاري وکړه هغې ستا په ملک کې کور جوړ کړي هغې ستا سره وژه پر وژه باندې په دې ملک کې استوګنه وکړه ته نن د یو ظالم په شکل ته نن د یو دهشتګر په شکل د هغې پر کور راوغورځېدې د هغې پر کور دې قبضه واچوله چې هغې کومه سرمایه کاري کړې او ظالمه تا پر هغې سرمایه کاري باندې قبضه واکړه او هغې نن په داسې شکل باندې رخصتۍ لکه یو څوک چې مجرمي لکه یو څوک چې ستا سره ډېر په بد حالت کې لکه یو څوک چې ستا سره په معرکه او مقابله کې مخامخي په دغه شکل باندې د هغې سره ظلم کول هغې د دې وطنه سره رخصتول هغې د دې وطنه سه ایستل حالانکه هغې ته الله تعالی حکومت ورکړی دی هغې ته مځکه ورکړې ده زمنم د هغې خپل وطن دی د هغې د حکومت سره خبره وکړه د هغې دپاره یو بهترینه باعزته طریقه وټاکه د هغې د تللو دپاره چې په کوم شکل باندې هغه خلک خوشحاله په عزت باندې په ښه طریقه باندې او په ښه نقشه باندې او د هغې سره د حکومت په ښه لار باندې د هغې دپاره یو ترتیب یو توسیع یو وخت یو قانون یو طریقه لیکن دا به د مسلمان طریقه نه دا به د یو اسلامي حکومت طریقه نه چې په شپه شپه کې د هغې پر جایداد قبضه کول چې په شپه شپه کې د هغې پر کور باندې قبضه کول د هغې کور نړول د هغې بچانې او زنانې په ژړا کې د باندې ورته ولاړ او دی د هغې پر کور باندې بلډوزران چوي ما درته ویل چې د دې ظالم حکومت څخه د مسلمانانو کومه تقاضا وه چې دی به څه کوي لیکن د هغې تقاضا څه وسوله زه تاسو ته یوه خبره ښکاره کوم دا خبره په دماغ کې وساتئ که دغه ملک دی که بل ملک دی که د اسلام هر ملک چې د مسلمانانو دی چې کم فوج لري چې کم سلاح لري چې کم ایټم لري چې کم میزایل لري دا به تاریخ ثابته کړي چې دا به قطعا د کفارو په مقابل کې استعمال نشي دا به همیشه د مسلمانانو په مقابل کې استعمالیږي او د دې واره به پر مسلمانانو باندې کېږي او د فوج او د عسکر به د مسلمانانو د زورولو د مسلمانانو د بې عزته کولو دپاره چلیږي دا صرف د دې ملک نه دا د ټولې نړۍ د اسلامي ملکونو حیثیت او ترتیب په دغه شکل باندې دی ځکه چې د هغې پر سر باندې کم حاکمان دي د هغې په غاړه کې نن رسۍ د نورو قومونو دي هغې نن د هغې په خلو کې نن جلو د نورو ملکونو دی د هغې پر سر باندې قدرتمند نور خلک دي هغې د نورو خلکو په اشارو باندې چلیږي